你好，有你的快递。سلامونه خوښ او سمسوره اوسئ. زما چینایی ملګری زه اوس په کابل کې یم او په چین کې ستا ژوند څنګه دی؟ زه ستاسو پیغام ته سترګې په لار یم. خوشحاله اوسئ. سلامونه جوړ بخیر. زه بلبله یم. زه ډیره خوشحاله شوم چې ستاسو لیک مې ترلاسه کړ. اوس په بیجینګ کې هوا سړه او ډیره یخه ده. په کابل کې هوا څنګه ده؟ ما په خبرونو کې ولوستل چې په دې وروستیو کې په کابل کې د 2025 کال لومړۍ واوره شوې ده. چینایان وایي瑞雪兆丰年، یعنی درنه واوره د ښه حاصلاتو نښه ده. تاسو له ما څخه پوښتنې چې په چین کې ژوند څنګه دی؟ زموږ او ستاسو ژوند ډېر توپیرونه نه لري او ځینې دودونه مو سره ورته والی لري. چینایان چای څښي، سپورت خوښوي، کاغذ پران پورته کوي، ډوډۍ خوري او ښکلې ملي جامې هم لري. البته توپیرونه له منځه نه ځي، خو ورته والی او توپیرونه د دې لامل کېږي چې موږ یو بل سره خبرې وکړو. په دې وروستیو کلونو کې موږ ترمنځ لا نږدې شوي یو. د افغانستان ډېرې خزانې مې وپېژندې، لکه جلغوزي، غالۍ، لاجورد او د افغان بېلابېلې کلتوري اثار. وخت تېرېږي. چین او افغانستان له 80 کلونو راهیسې یو د بل ښه ګاونډیان او ښه ملګري یو. دا ټول زموږ د دوستۍ شاهدي ورکوي. د چین د دودیز مرکل په سرلارنی اختر به ډېر ژر راورسیږي. ما ستاسو لپاره چینی کاغذ کیچې چمتو کړي دي. فودا د نیکمرغۍ د راتلو معنا لري. که فرصت ولري نو چین ته راشئ چې په سرلارنی اختر په ګډه ولمانځو. ستا لیک ته سترګې په لار یم. بلبله